دا خبره یاد وساتئ دوستانو، مور و پلار هغه لوی نعمت ته چې الله جل وعلا یې انسان ته یو ځل په ژوند کې ورکوي، بیا د مور او پلار نوم لا چاته نسي ورکولی. الله اکبر. د دې عظیم نعمت قدر وکړئ. کله چې قرآن او شریعت موږ او تاسو ته د دې لارښوونه کوي چې له مور و پلار سره احسان وکړئ، دا شریعت په موږ او تاسو باندې هیڅ زیادت نه دی مقرر کړي، بلکې الله جل وعلا په قرآن کې دا موږ او تاسو ته رایادوي چې د مور و پلار د هغه احسان بدله ورکړئ کوم چې په ماشومتوب کې له تاسو سره کړی ده، فقط هیڅ زیاتوب پکې نسته. هغه مور او پلار الله اکبر چې ټولې خوشحالي وي د اولاد دپاره قربانوي، لوږې ته یې ځان ورکړی وي د اولاد د خېټې د مړولو دپاره. کله چې یو څوک واده وکړي اولاد یې نه وي، هر څه مصرف د خپل ځان د خوشحالي دپاره کوي، خو کله چې الله جل وعلا اولاد ورکړي د هغه ټولې خوشحالي وي قربان کړي د دې دپاره چې اولاد مې ده، الله جل وعلا مې اولاد ته ښایسته ژوند د خوشحالي ژوند اثرات ورکړي. مرجانه هر تکلیف په ځان باندې برداشت کوي د اولاد د ارامۍ دپاره. الله وایي د هغه احسان بدله ورکړي. کله چې د مور او پلار ځوان و، قوي و، جسما مالا، د تا هره بد اخلاقي، بد زباني، هر تکلیف چې به د مور و پلار ته ورسول په ماشومتوب کې، مور و پلار دې په سړه سنه باندې زغمل، هر څه تکلیف په ډېره حوصله باندې به یې هغه زغمل، ویل به یې ماشوم د لوی بسي. الله جل وعلا به هدایت ورنصیب کړي. اوس چې وایي ته ځوان سوی یې، بدني قوت لرې، مالي قوت لرې، د مور و پلار د هغه احسان بدله دې ورکړه چې د تا هر څه یې زغمل. اوس د مور و پلار بوډا سوي دي، ضعیفه سوي دي، حافظه یې ضعیفه سوي ده، خامخا به یو داسې خبره ځینې کېږي چې تا په طبیعت به ښه نه لګي. داسې بدله ورکړه لکه په ماشومتوب کې چې هر قسم بد اخلاقي، بد زباني دې تا زغملې وه، صبر یې کړی و، اوس به ته داسې صبر کوې ځکه اوس ته قوت لرې، هم جسما قوت لرې، هم مالا قوت لرې. دا د دې بدله ده. الله جل وعلا یوازې د مور و پلار هغه بدله موږ تاسو ته رایادوي چې په ماشومتوب کې له موږ تاسو سره احسان کړی. مور و پلار مخ ته په یو روایت کې راځي چې څوک په شفقت او مهرباني سره د مور و پلار مخ ته وګوري، د قبول سوي حج اجر الله جل وعلا ورکوي. مور و پلار د جنت دوی دروازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، که چا خوشحاله کړل د جنت دوی دروازې به وي، که چا خفه کړل د جهنم د دوی دروازې به وي.